درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر ښه راغلاست ترې ساعت مهم خبرو ته. طالبان وایي 3 هوایي ډګرونو کې د رادار سیستم نصب کوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د هیواد د هوایي حریم د کنټرول په هدف یې د 3 ولایتونو په هوایي ډګرونو کې د رادار سیستم نصب کولو چارې پیل کړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده د دوشنبې په ورځ اګست 9 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایتونو کې د کابل، بلخ او هرات هوایي ډګرونه شامل دي. اوس مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ترافیک په ډیرو کمو امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرول کیږي چې د قطر او ازبکستان د مسلکي کسانو لخوا روزنه ورکړل شوې ده. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکو همدارنګه ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو پر مهال د کابل هوایي ډګر اکثره تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب کړي دي. د دغه وزارت عملیاتي معین غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال له منځه وړل شوی دی. هغه وویل د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو او مغرضو کسانو لخوا له منځه وړل شوي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د مسؤلینو په وینا دغه سیستمونه، ترمینلونو او تخنیکي وسایل د متحده عربي اماراتو او قطر په همکارۍ ترمیم او بیرته فعال شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت او د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د تخلیې پروګرام تر بشپړېدو وروسته دغه نړیوال هوایي ډګر له فعالیت څخه ولوید، خو تر څو میاشتو تېرېدو وروسته دغه هوایي ډګر بیرته د ځینو پروازونو لپاره چمتو شو. تیره ورځ د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د وتلو پر مهال دغه هیواد د رادار سیستم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر دا مهاله د کابل نړیوال هوایي ډګر د تاسیساتو او تجهیزاتو د تخریب په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په یوه راپور کې تایید کړي وه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د امریکا متحده ایالاتو جوړ 8 الوتکې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وي له وتلو څخه مخکې غیر فعاله کړي وي. دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره یې د هوایي حریم چارو د تنظیم تړونونه لاسلیک کړي دي چې د تیر یو کال را په دې خوا د افغانستان په فضا څه باندې 15,000 عبوري پروازونه تیر شوي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د افغانستان له هوایي ډګرونو 3243 پروازونه ترسره شوي چې له دې درکه یې شاوخوا 6 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې دغه پروازونو له لارې نږدې 370,000 مسافرینو داخل او خارج ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 4 نړیوالو هوایي ډګرونو کې د مسافرینو د کنټرول او بورسي قرارداد د متحده عربي اماراتو یو شرکت سره لاسلیک کړ. طالبانو د متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت سره قرارداد لاسلیک کړ چې د افغانستان په 4 نړیوالو هوایي ډګرونو کې د مسافرینو او د هغوی د سفر کولو د لوازمو د کنټرول او بورسي چارې پر مخ بوځي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.